دوستانو سلامونه. که تاسې یوټیوبران هستئ یا یوټیوب چینل لرئ او غواړئ چې تاسې چې کومې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوئ دا کوم جنس والا خلک مثلا ویني، نارینه، ښځینه، نو تاسې بالکل کولی شئ. هغه لپاره تاسې باید وایټ سټوډیو ځان سره کړي او چینل مو پکې تیار لاګ ان کړئ یا ساین ان کړئ. نو زه به فعلا وایټ سټوډیو ته لاړ شم. هلته چې لاړم دې ځای کې به تاسې انالټکس اپشن باندې کلیک وکړئ په دغه ځای او هغه نه وروسته به په اډینس باندې چې مو کلیک وکړه لاندې به راشي تاسې د ایج نه لاندې جنډر دغه تاسې یعنې د اپشن جنډر یعنی جنس. نو دلته تاسې لیدلی شئ خوښه مو چې دغه ځای نه د 28 ډي چې لیکلی دی نو د هر څومره وخت هغه چې تاسې معلومول غواړئ. زه فعلا غواړم د وروستیو لاست 90 ډیز. نو دلته تاسې هغه کولی شئ یار څومره وخت هغه چې م پکار تاسې دلته هغه کولی شئ سلیکټ کولی شئ یا انتخاب کولی شئ. زه لاست 90 ډیز په دې باندې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ دلته تاسې یې ګورئ 4 د اکتوبر 2024 نه تر جنوري د اول او 2025 کال پورې. نو دلته تاسې میل دغه اپشن چې نارینه یې نو د 95.9% خلکو یعنی زما د چینل ویډیوګانې کتلې دي کومو کسانو چې کتلې هغه کې 95.9% نارینه دي. نو لاندې چې تاسې یې فیمیل یعنی ښځینه 4.1%. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې خپل د چینل نارینه او ښځینه کسان هغه معلوم کړئ چې زما چینل ویډیوګانې چا کومو جنس والا کسانو ډېر کتلي دي. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ، کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره کمنټ لارې شریک کړئ. نو که چینل ته نوي راغلي یاست په لومړي ځل ګورئ ویډیوګانې نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ چې راتلونکي کې نور معلوماتي ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او آباد اوسئ.